बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स उम्मीद ده چې ټول به ښه وئ. راځو نن ویډیو کې په نارمل سلاین باندې خبرې کوو. تاسو به دغه د نارمل سلاین کلمه ډیره زیاته اورېدلې وي په کلینیکونو کې. ډیری وخت موږ ناروغانو ته د اړتیا په وخت کې له نارمل سلاین نه استفاده کوو، خاص کر ډي هایډریشن وخت کې، اسهالاتو وخت کې، هایپوولمیک شاک حالتونو کې موږ د نارمل سلاین نه استفاده کوو. دغه ویډیو کې به موږ څو موضوعات راټول کوو. اول دا چې نارمل سلاین کوم ډول میعاد دي، نارمل سلاین کمپوزیشن څه ډول دی، یعنې په نارمل سلاین کې کوم کوم څه شامل دي، څه شي نه جوړ شوی ده، او دې باندې به هم خبرې وکړو. که چېرته موږ تاسې په خپل سر ناروغ ته ډیر زیات نارمل سلاین اډمنسټرډ کوو، تطبیق کوو، نو دا به څه ستونزې را پیدا کړي. او یو موضوع به مهم همدا وي چې نارمل سلاین موږ کومو حالتونو کې استعمالولی شو، او اخر کې به یې څو خبرې په دې وکړو چې نارمل سلاین موږ کوم وخت کې باید په ډیر احتیاط سره، کومو ناروغانو ته په ډیر احتیاط سره استعمال کو. نارمل سلاین ته موږ 0.9% سلاین نه هم وایو. 0.9% مطلب سوډیم کلورایډ غلظت درته ښایي، او نارمل سلاین یو ایزوټونیک سلوشن ده. نارمل سلاین کمپوزیشن باندې که خبرې وکړو چې نارمل سلاین له څه شي نه جوړ شوی ده، نارمل سلاین ترکیب کې څه شامل دي، نو اټ از ا کرسټلایډ آی وي فلویډ. نارمل سلاین آی وي میعاد دي هو کرسټلایډ دي، یعنی نارمل سلاین جوړ له دوو شیانو نه دی، یو اوبه دي، یو هم الکترولایټس دي. داسې سلوشن محلول چې اوبه او الکترولایټس نه جوړ وي موږ ورته کرسټلایډ سلوشن وایو. نارمل سلاین هم یو ډول کرسټلایډ آی وي میعاد دی. که چیرته زه یو سل سی سی نارمل سلاین انفیوژن راواخلم او وګورم چې د سل سی سی نارمل سلاین کمپوزیشن څه ډول دی، یعنې څه شونه جوړ شوی ده، نو ګورئ سل سی سی نارمل سلاین کې دوه شیان دي. یو 0.9 ګرامه سوډیم کلورایډ دی، دویم اوبه دي. یعنې کله چې ته 0.9 ګرامه سوډیم کلورایډ راواخلې په اوبو کې، حل کې د دې نه چې کوم سلوشن جوړیږي، کوم محلول جوړیږي، هغه به موږ سره وي نارمل سلاین یا 0.9% سلاین یا ایزوټونیک سلوشن دی. دا اوس مهمه خبره دا ده چې واټر اوبه، دا به کومې اوبه وي چې ته پکې 0.9 ګرامه سوډیم کلورایډ حل کوې. دا اوبه به سمپل واټر نه وي، یعنې دا به ساده اوبه نه وي. ساده اوبه هغه اوبه دي کوم چې موږ د څښلو لپاره استعمالوو، کوم چې موږ د وینځلو لپاره، مختلف پرپز لپاره په کورونو کې ورنه استفاده کوو، دا سمپل واټرز دي. نو تاسې به د دې سلوشن د جوړولو لپاره سمپل واټر نه استفاده نه کوئ. موږ به راخلو ډیسټل واټر، په هغه ډیسټل واټر کې به 0.9 ګرام سوډیم کلورایډ ډیزولف کوو، حل کوو به. اوس ډیسټل واټر کومې اوبه دي؟ دا هغه اوبه دي چې پیوریفاید شوي وي، صفا شوي وي، فلتر شوي وي. په دې اوبو کې هیڅ کوم کنټامینیشن نه وي، په دې اوبو کې هیڅ کوم مایکروبز نه وي، په دې اوبو کې هیڅ کوم ډول موږ سره نیچرل منرلز هم نه وي. هغه طبیعي منرلونه چې خدای تعالی په اوبو کې نیچرلی پیدا کړي دي، په اوبو کې موجود دي، هغه هم ایون موږ ورنه فلټر کړي وي. نو ډیسټل واټر په لنډ ډول مطلب دا دی چې دا هغه اوبه دي چې یوازې H2O نه جوړ وي، پرته له H2O نه په دې اوبو کې هیڅ شی نه وي، هیڅ کنټامینیشن نه وي، هیڅ مایکروبز نه وي، هیڅ کوم کیمیکلز نه وي پکې، هیڅ کوم هغه نیچرل منرلونه نه وي پکې، داسې اوبو ته وایي ډیسټل واټر. نو تاسې نارمل سلاین چې کله هم جوړوئ دې کې به دوه شیان اخلو، یو 0.9 ګرام سوډیم کلورایډ، دویم به اخلو ډیسټلډ واټر. هغه وخت کې کله که تاسو چېرته 0.9% سلاین جوړولو، یعنې نارمل سلاین هم که جوړولو، نو او بل چې کوم سمپل واټر دی، دغه سمپل واټر بیا یوازې H2O نه دي، سمپل واټرز کې H2O هم دي، سمپل واټرز کې نیچرل منرلونه هم شته، سمپل واټر کې موږ سره مایکروبز هم وي، سمپل واټر کې کنټامینیشن هم موجود وي، مې بي کیمیکلز هم پکې موجود وي. نو هغې ته سمپل واټر وایي، هغه موږ د نارمل سلاین سلوشن د جوړېدلو لپاره نشو استعمالولی. مهمه خبره دا ده چې پورته کمپوزیشن کې ما دوه شیان ولیکل، یو 0.9 ګرام سوډیم کلورایډ ده، نو دا ډېر ثابت مقدار دی. دویمه خبره دا ده چې حتما به پوښتنه وي چې د 0.9% سلاین د جوړېدلو لپاره خو سوډیم کلورایډ دومره اخلو، اوبه به څومره اخلو؟ دا چې څومره اوبه په کار دي د نارمل سلاین د جوړېدلو لپاره، د دې ځواب دی QS. QS معنا کوانټم سیټس. په لاتیني ژبه کې د QS ایبریویشن دا کلمه ورنه جوړیږي کوانټم سیټس. په لاتیني ژبه کې د کوانټم سیټس مطلب دی د اماونٹ which is NF.
یعنی د دې محلول د جوړېدو لپاره څومره مقدار کافي دی، څومره مقدار اوبه چې مناسبې وي هغومره هغې ته کیو اس وایي. نو تا پرې اړه لري څومره مقدار چې ضرور وي، څومره اماونټ چې په کار وي، مناسب وي، هغومره مقدار اوبه به اخلو. نو تاسې انفیوژنو باندې به لیدلي مې سکرین باندې ما درته په نښه کړی یم، دا په انفیوژن باندې لیکلي کیو اس یعنی واټر فار انجکشن، څومره اماونټ چې کافي وي هغومره به اخلو. اوس که تاسې راشئ نارمل سلاین کې سوډیم غلظت وګورئ، کلورین غلظت وګورئ، همداسې په وینه کې پلازما کې د سوډیم کلورین غلظت سره مقایسه کوو. 0.9% سلاین کې سوډیم تقریبا 1.45 ملي ایکویلنٹ پر لیټر دی. په پلازما کې چې نورمال ډول پیدا کیږي 1.45 ملي ایکویلنٹ پر لیټر په اندازه باندې سوډیم دی. نو نارمل سلاین کې د سوډیم غلظت او پلازما کې د سوډیم غلظت دا تقریبا سره یو شی دی، رافلی تقریبا سره یو شی دی. د دې وجه نه نارمل سلاین ایسوټونیک سولوشن دی چې پکې پلازما کې د الیکټرولایټ غلظت سوډیم غلظت او په نارمل سلاین کې د سوډیم غلظت سوډیم کنسنټریشن دا تقریبا سره سیمیلر دی. دویم که وګورئ کلورین په 0.9% سلاین کې د کلورین غلظت 1.45 ملي ایکویلنٹ پر لیټر دی. پلازما کې 96 واخله 1.6 ملي ایکویلنٹ پر لیټر دی. یعنی د کلورین غلظت په نارمل سلاین کې نسبت پلازما کې د کلورین غلظت ته زیات دی. نو نارمل سلاین کې چونکې کلورین غلظت زیات دی، د دې وجې نه که تاسې یو چاته په خپل سر ډیر زیات نارمل سلاین تطبیق کوئ، بار بار یې آی وي ورکوئ، نو یو ستونزه به را پیدا کړي هایپر کولریمیا، یعنی د دغه شخص په وینه کې به د کلورینو غلظت زیات شي چې د کنډیشن ته موږ وایو هایپر کلوریمیا. د دې وجه نه هېڅکله خپل سر باندې بار بار موږ یو ناروغ ته نارمل سلاین نشو ورکولی، بیکاز اټ لیډ ټو میټابولیک اسیډوسس باعث ګرځي او همدا رقم هایپر کلوریمیا باعث ګرځي. دویم شی که وګورئ دریم د نارمل سلاین پی ایچ دی 5.9، د پلازما پی ایچ دی 9.4. نو د نارمل سلاین یو څه نه څه تیزابي دی، پلازما الکلی ده. نو که ته بار بار نارمل سلاین یو ناروغ ته وي ورکې، اټ مینز چې ته د دغه شخص وینه پلازما ایسیډیفای کوي، تیزابي کوي. دا ناروغ ایسیډوسس طرف ته بیایي، د دغې ناروغ د وینې پی ایچ کموي، نو دا به بیا ایسیډوسس ته ناروغ بوسي، دا به نورم خطرونو سره مخامخ شي. اوس مهمه خبره دا ده کلم که تاسې په ډیر زیات حجم سره نارمل سلاین یو ناروغ ته ورکوو، نو دا به څه ستونزه را پیدا کړي؟ دا به پیدا کړي هایپر کولریمیک میټابولیک اسیډوسس. بار بار د نارمل سلاین تطبیق به ناروغانو کې د هایپر کولریمیک میټابولیک اسیډوسس باعث ګرځي. هایپر کولریمیک څه معنی؟ یعنی هایپر کولریمیا کله چې په وینه کې د کلورینو غلظت زیات شي. او د نارمل سلاین یو ساید افیکټ هم دا ده، خاص کر د 0.9% سلاین یو ساید افیکټ دا ده چې ناروغ کې را پیدا کوي هایپر کلوریمیک میټابولیک اسیډوسس. اول به راشو هایپر کلوریمیا ته. هایپر کلوریمیا مطلب دا دی چې کله وینه کې کلورینو غلظت له نورمال نه زیات شي، نورمال 106 دی، کله چې د دې نه لوړ شي د حالت ته موږ هایپر کلوریمیا وایو. کله چې هایپر کلوریمیا ته ناروغ لاړو، دا به د انفلیمیشن باعث ګرځي، دا به التهاب رامنځته کوي، دا به د ایډیما یا د پړسوب باعث ګرځي. دا هایپر کلوریمیا به ریډیوس رینل بلډ فلو، پښتورګو ته به د وینې جریان د کمیدلو باعث ګرځي. دې سره به رینل کلیرنس کم شي، تقریبا 30 to 40% رینل کلیرنس دې سره کمیږي. نو نارمل سلاین به یو ساید افیکټ دا وي، یو ستونزه به دا وي چې ناروغ کې به را پیدا کړي هایپر کلوریمیا. دویم شی دی میټابولیک اسیډوسس. اوله خبره دا چې میټابولیک اسیډوسس وایي څه ته؟ که ډېرو په اسانه کلمو کې زه دلته در وښایم داسې به ووایم، کله چې زموږ په وجود کې ډېر زیات اسید تولید شي، له وجې د وینې پی ایچ کم شي، دې حالت ته موږ وایو میټابولیک اسیډوسس. یا کله چې زموږ پښتورګي ونه شي کولی په کافي مقدار سره اسیدونه له وجود نه وباسي، اطراح یې کړي، بیا به هم د وینې پی ایچ کمیږي، دې حالت ته هم موږ بیا وایو میټابولیک اسیډوسس. نو میټابولیک اسیډوسس کې دوی خبرې شوې، یا به اسید زموږ وجود کې ډیر تولیدیږي، یا به پښتورګي نشي کولی چې اسید له وجود نه وباسي، پلازما نه یې فلتر کړي، نو دې سره به وینه پی ایچ کم وي، بلډ به اسیډیک وي، اسیډوسس کنډیشن به وي، دې کنډیشن ته موږ وایو میټابولیک اسیډوسس. نو نارمل سلاین له وجې ولې میټابولیک اسیډوسس رامنځته کېږي؟ یو وجه دا ده چې ناروغ هایپر کلوریمیک حالت ته ځي. دویم ریزن دا ده چې کله ناروغ ته بار بار نارمل سلاین ورکوي، دې سره چې پلازما کې کوم بای کاربونیټ دی هغه ډایلوټ کیږي، نو پی ایچ کمیږي، ورسره اسیډوسس رامنځته کیږي.
د دې وجه نه به په خپل سر ناروغانو ته نارمل سلاین نه تطبیق کوو. راځو د نارمل سلاین یوزز یا استعمال ته کومو حالتونو کې تاسو نارمل سلاین نه استفاده کولی شئ. فرست کنډیشن دی ډي هایډریشن. ډي هایډریشن هغه کنډیشن ته وایي، هغه حالت ته وایي کله چې له وجود څخه ډیر زیات فلویډ ضایع شي، اوبه ضایع شي. کومې اوبه چې وجود نورمال وظیفو لپاره پکار یې هغومره په وجود کې پاتې نه شي بلکې له وجود نه ضایع شي، وځي. دې کنډیشن ته بیا موږ وایو ډي هایډریشن، یعنې فلویډ لاز یا واټر لاز ته موږ ډي هایډریشن وایو. اوس وجود نه مایعات چې کله ضایع کېږي، اوبه ضایع کېږي، ډېر علتونه دي. یو علت به شاید ومیټنګ وي، کله چې کانګې ناروغ ډېر کوي، کای ډېر کوي، دې سره هم په وجود کې مایعات کمیږي. یا کله چې یو څوک اسهال وي، ډایریا باندې اخته شوی وي، په دوی کې هم فلویډ لاز وي، اوبه ډېره ضایع کېږي. نو کله چې ناروغ ومیټنګ باندې اخته وي، ډایریا او اسهالاتو باندې اخته وي، د دې حالتونو له وجې به په باډي کې دوه کارونه وشي. یو خدای چې فلویډ لاز به وشي، مایعات به ضایع شي، اوبه به ضایع شي، وجود به د اوبو د کموالي سره مخامخ شي. دویم دا چې د دغه ومیټنګ ډایریا له وجې به الکترولایټ امبیلنس رامنځته شي. سوډیم، پوټاشیم، کیلشیم وغیره دا چې کوم الکترولایټس دي، دوی چې کوم لیول د هغه به امبیلنس شي. اوس دی وخت کې موږ ناروغانو ته نارمل سلاین استعمالو. ځکه استعمالو چې نارمل سلاین تطبیق سره به دوه ستونزې حل شي. اوله ستونزه پورته وه فلویډ لاس، مایعات ضایع شوي وو. نو چې کله موږ ناروغ ته نارمل سلاین ورکړو، چونکې نارمل سلاین کې واټر وي، نو دوی سره به د اوبو ریپلیسمنټ شوی وي، کومې اوبه چې ضایع شوي وي هغه به بیرته پوره شي. دویم دا چې د ومیټنګ ډایریا له وجې الکترولایټ امبیلنس رامنځته شوی و. د نارمل سلاین د تطبیق نه وروسته به هغه الکترولایټس، سوډیم او کلورین وغیره بیرته بیلنس شي. نو اول استعمال د نارمل سلاین شو په ډي هایډریشن کې. دویم دا هایپونیټریمیا. هایپو معنی کم، نیټریم سوډیم ته وایي او ایمیا بلډ ته وایي. نو هایپونیټریمیا مطلب دا دی کلم چې وینه کې سوډیم غلظت له نورمال نه کم شو. نورمال تقریبا 115 نه 145 ملي ایکویلنټ پر لیټر په اندازه باندې وي. کلم کې یو ناروغ په وینه کې د سوډیم غلظت 115 ملي ایکویلنټ پر لیټر نه کم شو، دې حالت ته موږ هایپونیټریمیا وایو. دغه کنډیشن کې موږ نارمل سلاین نه استفاده کولی شو. دریم دی هایپوولیمیک شاک. هایپو کم ته وایي، ولیمیک والیوم حجم ته وایي. نو هایپوولیمیک شاک یو بیړنی حالت دی، یو ایمرجنسي کنډیشن ده چې کلم په وجود کې فلویډ لاز وشي یا بلډ لاز وشي، مایعات ضایع شوي وي یا هم وینې ضایع شي او د بلډ چې کوم والیوم دغه کم شي او زړه ونه شي کولی چې په کافي مقدار باندې آرګنز ته، غړو ته وینه ورپمپ کړي. دې کنډیشن ته موږ هایپوولیمیک شاک وایو. دغه حالت کې هم موږ نارمل سلاین نه استفاده کوو. څلورم ډرګز ډایلوشن. بعضې درمل داسې چې ډېر کنسنټریټډ وي، ناروغ ته په تطبیق کولو کې ستونزمن وي، نو هغه ډرګز موږ غواړو ډایلوټ کړو، رقیق یې کړو، بیا هم موږ له نارمل سلاین نه استفاده کولی شو. همداسې پنځم واټر فار انجکشن. بعضې درمل داسې دي چې هغه کله موږ ورید له لارې ورکوو نو هغه پوډرو فارم کې راځي. نو پوډر خو موږ یې نه شو تطبیق کولی، نو دې لپاره چې موږ د دې نه محلول جوړ کړو، سلوشن جوړ کړو، دا په پاوډر پکې حل کړو، موږ نارمل سلاین اخیستلی شو. لکه فار ایگزامپل سفټراکزون یا امپیسلین وغیره، د دې چې کوم انجکشن دی هغه پاوډر فارم کې راځي، درمل چې دی هغه پاوډر فارم کې راځي. نو هغې سره موږ نارمل سلاین څومره چې پکار وي، اماونټ وچ از انف، څومره مقدار د اوبو یا نارمل سلاین چې کافي هغه پکې اچوو، هغې سره پاوډر فارم لیکوډ فارم ته اوړي او بیا مونږ یې په اسانۍ سره ناروغ ته تطبیق کولی شو. نو نارمل سلاین نه د انجکشن، واټر فار انجکشن په ډول هم استفاده کولی شو. همداسې موږ نارمل سلاین په ډي کې اے کې او همدا ډول په ایچ ایچ ایس کې هم استعمالولی شو. کوم وخت کې باید په ډیر احتیاط سره موږ ناروغانو ته نارمل سلاین تطبیق کړو؟ هغه ناروغان چې د هارت پیشنټ وي یا د هارت ایشوز ولري یا کډنی ایشوز ولري، یعنې د زړه او پښتورګو اړوند ستونزې چې ولري، دغو ناروغانو ته ډیر په احتیاط سره موږ نارمل سلاین تطبیق کوو. علت دا دی، وجه دا دی چې کوم مایعات چې ته دغه ناروغانو ته ورکوي چې د زړه او د پښتورګو ستونزې لري، شاید هغه مایعات دوی باندې اوور لوډ شي، نو نورې ستونزې به هم را پیدا کړي. نو دا موږ سره نارمل سلاین. دویم راځو هایپرټونیک سلاین ته. دا هم یو ډول سلاین انفیوژن دی، کرسټلایډ ای وي فلویډز دی، خو هایپرټونیک دا معنی چې دا به کنسنټریټډ وي، دا به غلیظ وي، دا به داسې سلوشن، داسې محلول به وي چې پکې د سوډیم کلورایډ غلظت به نسبت پلازما کې د سوډیم کلورایډ غلظت ته پکې زیات وي، د دې وجې نه دا به غلیظ وي، ټینګ به وي. نو هایپرټونیک سلاین ده. تاسې به لیدلی وي 3% سلاین یا 5% سلاین. دا چې کوم 3% وي یا 5% سلاین، هغې ته موږ هایپرټونیک سلاین وایو.
که زه د 3% سلاین اگزامپل اخلم او وګورم چې 3% سلاین کمپوزیشن څه ډول دی یعنی چې پکې دی نو ګورئ ما یو 1000 سی سی 3% سلاین اخیستی ده ګورم چې پکې دی نو دې کې دوه شیان دي یو 10 ګرامه سوډیم کلورایډ دی بل ډیسټل واټر 1 لیټر دی یعنی 1 لیټر ډیسټل واټر چې اوبه راواخلې او 10 ګرامه سوډیم کلورایډ چې پکې حل کې دینه به تاسو سره جوړ شي 1000 سی سی 3% هایپرټونیک سلاین به جوړ شي نو هایپرټونیک سلاین کې د سوډیم غلظت دی 514 کلورین غلظت دی 514 یعنی کته چیرته 3% هایپرټونیک سلاین واخلي په کې به د سوډیم غلظت 514 وي کلورین بم 514 وي او پلازما کې سوډیم 145 د کلورین 116 ده نو په دې انفیوژن کې د سوډیم کلورین غلظت نسبت پلازما کې سوډیم کلورین غلظت ته زیات دی نو دغه سولوشن ته به داسې نوم ورکوي هایپرټونیک سولوشن دلته ما چې کوم ډایګرام کې رسم دا ډیر ټکي په کې رسم دی یعنی اټ مینز دا سولوشن دا محلول ډیر غلیظ دا ټینګ دا په دې کې سوډیم کلورایډ غلظت زیات ده نسبت هغه سوډیم کلورایډ ته چې پلازما کې موجود ده نو داسې سلاین ته هایپرټونیک سلاین وایي نو 3% دا د سوډیم کلورایډ غلظت ښایي 5% هم د سوډیم کلورایډ غلظت ښایي څومره چې مختلف څه ځای هغومره به د سوډیم کلورایډ غلظت پکې زیات وي هغومره به اوور زیات هایپرټونیک وي کوم حالت کې موږ له 3% یا 5% هایپرټونیک سلاین نه استفاده کولی شو یو کنډیشن دی هایپونیټریمیا کله چې وینه کې سوډیم لیول کم وي هغه وخت کې موږ هایپرټونیک سلاین نه استفاده کولی شو بل پکې دا هایپوټونیک سلاین هایپوټونیک نوم هایپومین کم ټونیسیټي کنسنټریشن غلظت ورنه مراد دی هایپوټونیک سلاین ته موږ 0.45% سلاین نه هم ویلی شو یا ورته بل نوم اخلو هاف نارمل سلاین هاف نارمل یعنی نیمه نارمل سلاین و 9% 0.9% سوري نارمل سلاین و 0.9% او هایپرټونیک سلاین کله چې ته 0.9% نیم کې نو پاتې بشي 0.45% نو د دې وجه نه هایپرټونیک سلاین ته موږ هاف نارمل سلاین نه ویلی شو 0.15% سلاین هم ویلی شو ځکه چې په دې انفیوژن کې د سوډیم کلورایډ غلظت نسبت نارمل سلاین ته نیمایي دی هلته 0.9% یعنی 0.9% سوډیم کلورایډ و دلته 0.45% سوډیم کلورایډ دی د دې وجه نه هایپرټونیک سلاین ته هاف نارمل سلاین نه هم ویلی شو یا 0.45% سلاین نه ویلی شو دا هم کرسټلایډ ای وي فلویډ دی که زه چیرته 100 سی سی هایپرټونیک سلاین راواخلم یا 0.15% سلاین راواخلم ګورم چې نه جوړ دی نو دوه شیان پکې دي 0.45 ګرام سوډیم کلورایډ پکې ده او اوبه پکې دي په 0.15% سلاین کې د سوډیم غلظت دی 22 کلورین غلظت دی 22 او دلته په پلازما کې د سوډیم غلظت د 145 کلورین غلظت د 116 نو پلازما کې د سوډیم کلورین غلظت زیات شو په انفیوژن کې په دغه سیروم کې په دغه ډراپ کې د سوډیم کلورایډ غلظت ورنه کم دی د دې وجه نه د ته موږ هایپرټونیک سلاین وایو دلته که ډایګرام کې ګورئ ما څو ټکي رسم دلته مې ډېر رسم یعنې هغه محلول چې غلیظ و کې سوډیم کلورایډ ډېر و دلته په دې کې سوډیم کلورایډ کم دی د دې پی ایچ چې دی دا 5.6 دی هایپرټونیک بیا لږ هغې نه اسیدي دی پی ایچ 15 دی هایپرټونیک سلاین کوم وختونه کې موږ استعمالولی شو یو کنډیشن فلویډ ریپلیسمنټ کله چې وجود نه مایعات ځای شوي وي په هغې حالت کې موږ هایپرټونیک سلاین استفاده کولی شو دویم هایپرنیټریمیا کله چې سوډیم غلظت پلازما کې لوړ وي ناروغ مایعات هم یې لاسه ورکړي فلویډ لازم وي بیا دغه وخت کې چویس موږ سره هایپرټونیک سلاین ځکه پکې سوډیم کلورایډ کم ده او که یو شخص هایپرنیټریمیا ولري ته هغه باوجود نارمل سلاین ورکوي یا ورته هایپرټونیک سلاین ورکوي اټ مینز ته دا هایپرنیټریمیا چې کوم کنډیشن ده دا ایګزاساربیټ کوي دا نورم شدید کوي دا موږ سره سلاین انفیوژن چې په 3 ډوله یو نارمل سلاین و یو هم هایپرټونیک سلاین و یو هم موږ سره هایپوټونیک سلاین و